زه به د شیر علي باچا یو قصیده تاسو ته بیان کړم. اے طاقتا اے قوتا اے قادر په هر صورتا اے رحمانا اے رحیما اے جبارا اے کریما لږ زمونږ په حق بدل شه د مظلومو سره مل شه غواړو ستا له برکته ښه ژوندون ډک له عزته که شو خلاص د غلیمانو موږ به سیال شو د سیالانو د سنکیانګ نه تر بکره له امو تر ټکسل غره د چترال نه تر بولانه له هراته تر واخانه روهیله افغان ګلکه هر افغان ورسره یار کا یو یې خوله یو یې جرګه کا دوی د خپل وطن مختار کا جګه جګه یې شمله کا زوړ غرور یې را بیدار کا ولولې ور حواله کا چې اغیار باندې یلغار کا ننګیالي ورسره مله کا برابر یې په قطار کا بیا یې سم په مارګله کا د مغول مرګ ته تیار کا په روهتا سې قافله کا په جیلم ګودرې پار کا په لاهور یې غلبله کا قبضهګر واړه قلار کا دبدبې په امباله کا د رنجیت وارث مردار کا پانیپت چې دواله کا احمد شاه ورله سردار کا بیا یې ښکاره په بنګاله کا د شیرشاه دور دوبار کا بریالی په کراله کا ورسره تمام بهار کا روهیلکند روهیله کا د حافظ مسیح تاجدار کا په کشمیر یې رساله کا چې کاشغر پورې رفتار کا ته یې دومره بدرګه کا چې پارس ګټ په ناتار کا سودخواره شیخان ماله کا وران د مصر هر بازار کا چې بیا نوره نه حمله کا ارادې یې تار په تار کا اسرائیل چې فیصله کا فلسطین چې خود مختار کا استعمار چې ګرماله کا سامراجیان واړه په دار کا برکت یې حماله کا فیض یې عام لکه ابشار کا د دوی سیمه ګلاله کا منطقه ګلو ګلزار کا شګفته زمونږ شیله کا او چې ډاګې بهار کا په وطن چې معامله کا په سولۍ هغه غدار کا پښتو ژبه هر رنګه کا یو یو ټکی شاندار کا په هر رنګ کامله کا علم و فن په شابار کا د باچا بیت کشماله کا قصیده د خپل دیار کا اے طاقت اے قوتا اے قادر په هر صورته غواړو ستا له برکته ښه ژوندون ډک له عزته که شو خلاص له غلیمانو موږ به سیال شو د سیالانو